د غزنی ولایت د طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست له لوري له 500 اړمنو سیلاب ځپلو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وشوه. له پیښو سره د مبارزې ریاست مسولین وایی چې دغه مرسته د یاد ریاست له لوري د مرکز او ولسوالیو له هغه 1500 بېوزله او سیلاب ځپلو کورنیو سره وشوه چې مخکې د دې ریاست له لوري سروې شوې وه. دغه مرستې خو صاحب د آسیب‌پذیرو کوم کسان چې مخته آسیب‌پذیره وو سیلاب ځپلي وو او موږ ته معلوم شوي د آسیب‌پذیره دي د هغو خلکو لپاره دي چې په هغه کې موږ په نظر کې یوه بوجۍ وړو او یوه بوجۍ وریجي 25 کیلو او یو صیحی کیټ نیولی دی. په همدې حال کې دغه کسان هم خوښ دي چې مرسته یې ترلاسه کړي. دوی له حکومت او مرستندویو مؤسسو غواړي چې د ژمي په رارسېدو سره له دوی سره لا ډېرې مرستې وکړي. ما در ریاست حوادث عریضه کرده بودیم به خاطر مشکلات سیلاب حساب کتاب. الحمدلله برای ما کمک داد. ما بازم تقاضا داریم که برای ما دیگه بازم کمک رسیدگی کنه ان شاء الله الرحمن. حوادث د ریاست نه موږ ډېر منندوی د اسلامي امارات نه غواړو چې په راتلونکي کې د غزني د خلکو سره همداسې مرستې وکړو. تر دې وړاندې هم د ملک سلمان خیریه بنسټ له لوري د پیښو سره د مبارزې ریاست په همکارۍ له 200 کورنیو سره د غیر خوراکي توکو مرسته شوې وه.